بسم الله الرحمن الرحیم. نن در سره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر یو مهم او ضروری یو داسې حدیث چې په هغه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمان د جنت ذمہداری په خپل غسره ضمانت یا غسره چې د داسې مسلمان ز په خپل ضمانت اخلم چې کوم مسلمان د دوه شذونه حفاظت وکړي، چې کوم مسلمان د دې دوه شذونه حفاظت وکړي نو زې ذمہداری اخلم په خپل ذمہداری سره په خپل ضمانت سره بده خپل سفارش سره بدا انسان چاهي نارینه یا زنانه زبې جنت ته څومره غټه د خوشخبری خبره ده چې د کم انسان د کم مسلمان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ضمانت واخلي چې د خپل ضمانت سره په خپل ګارانټي سره په خپل وعده سره په خپل سفارش سره دا انسان دا مسلمان چاهي نارینه زنانه دي زبې بیوما نو یقیني طور پر د دینه غټ ضمانت اغستو والا غټ ګارانټي اغستو والا سوچته په دې دنیا کې بالکل نشته. هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمای چې دې دوه شیزونه یعنی د جبی او د شرمګا د دې دوه شیزونه حفاظت یو انسان ہوږي چاهي نارینه ہوږي یا زنانه نو زه په خپل د هغه ذمہداری اخلم د هغه ضمانت اخلم د جنت. نو یقیني طور پر جبا او شرمګا دا اکثر او بشر د دې وجنا فسادات جوړیږي زموږ په معاشره کې چې کوم انسان خپل د جبی حفاظت وکي خپل جبه سي استعمالي زکه چې دا جبه دا یو داسې تاثیر لري چې دا د انسان زړه زخمي کوي، دا د تلوار دا د چوړکی دا د خنجر نم زیاته تیز ده. ځکه حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي چې د خنجر د تلوار د توري زخم دا خو خشي دا راټول شي لیکن د دې جبی زخم چې په انسان په زړه باندې ولګي نو هغه بیا چرته هم نه سميږي، زخم همیشه لپاره موجود وي. نو دا یو داسې زخريله شي ځکه د دې جبې د لاسه به ډېر شي زنانه نارینه د دې جبې د وجنه جهنم ته ځي. ځکه د دې جبې په ذریعه باندې اکثر جګړې فسادات ځکه چې غیبت کیږي بهتان لګي او دغه شانتي په یو بل باندې چې کوم تهمتونه لګي او بدر دي مختلف څومره چې کوم فسادات دی هغه د دې جبې د لاسه کیږي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صمت نجا چې کوم انسان خاموش پاتې شو نو هغه نجات حاصل په دې دنیا کې به هغه د فساداتونو بچوي او په آخرت کې به هم یقیني طور پر داسې انسان چې کوم ضمانت ته خپل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کاردار چې موږ خپل د دې جبې حفاظت وکړو ته دې جبې په ذریعہ باندې موږ دروغ ونه وایو چاته تکلیف ونه رسو چا پسې غیبت ونه کو چا پسې بوتان ونه لګو یعنی خپل د دې جبې حفاظت موږ چرې موږ د دې جبې یو لفظ استعمالو یو خبره کو نو مخکې موږ سوچو چې آیا دا خبره زکه دا دروغ دی رښتیا ده آیا د دې خبرې په ذریعہ باندې دی بل مسلمان ته تکلیف ونه رسي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بل مسلمان ته تکلیف رسول دا حرام دی. کعبه ارتاول کعبه غړول دا وړو کې جرم دی لیکن یو مسلمان ته تکلیف رسول دا غټ جرم دی. د مسلمان حرمت د کعبینم برتر لیکن نن موږ تاسو بل مسلمان ته څومره تکلیفونه رسول نو خپل د جبه حفاظت دویم خپل د شرمګاه حفاظت د شرمګاه حفاظت په څنګه کېږي نبی په قرآن مجید کې الله رب العزت ذکر فرمایلی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم چې کوم مؤمن مرد حضرات دي نارینه دي هغه ته حکم کړل او زنانه ته حکم کړل چې خپل د نظرونو حفاظت وکړي ځکه چې نظرونه هم په حدیث شریف کې راځي چې دا د بد نظری چې کوم دا نظرونو زنا ده بد نظری دا د سترګو زنا ده دغه شانتي د جبې هم زنا ده ګنده خبرې کول فحش خبرې کول فحش خبرې اوریدل دا د وګونو زنا ده. نو په قرآن مجید کې الله رب چې کوم اولنې سړي د زنا دا غي موږ تاسو ته منع کړل چې تاسو خپل د نظرونو حفاظت وکړئ چې زمونږ د نظرونو حفاظت کیږي نو یقیني طور پر زمونږ د شرمګاهونو حفاظت هم کیږي. او په قرآن مجید کې الله رب فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه زنا کول خلری خبره ده زنا تقریب هم مزه یعنی زنا چې کوم اولنی سړي دی بد نظری ده او د هغې نه علاوه پزړه کې ګنده خیالات یا ګنده خبرې کول فحش خبرې کول چې داغي په ذریعہ باندې انسان بدکارۍ طرف ته ځي نو دا څومره لارې چې کوم دي دام په اسلام کې حرامي دي ناجایز دي. نو په کار دارا چې موږ خپل د نظرونو حفاظت وکړو چې نظرونو حفاظت کو او خپل چې کوم تنهایان دي نن سبا کې د موبایل دورې دوره ده د نیټ دورې دوره ده کچې موږ دا غوړ ځان د زنا نه بچو د بدکارۍ نه بچو نو خپل د نظرونو حفاظت وکړو او خپل د داسې ماحول نه خپل ځان وساتو چې کوم ماحول کې انسان خرابېږي بدکارۍ طرف ته ځي. نو یقیني طور پر چې کوم مسلمان
چاہے نارینه زنانه هغه خپل د سرګو حفاظت وکړو، خپل د جبهې حفاظت وکړو او خپل د شرمګاه حفاظت وکړو. نو یقیني طور پر نبی علیه الصلاۃ والسلام د داسې مسلمان ضمانت هغه سره چې په خپل زی ضمانت اخلم د جنت ته. نو یقیني طور پر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د چا ضمانت واخلي د جنت ته، نو یقیني طور پر د هغه جنت ته دا یقیني طور پر دا سیدی چې څنګه یو انسان نن سبا کې چې عام افیسر د چا ضمانت واخلي چې باید د ضمانت زاخلم نو څومره مطمئن دی، لیکن د دواړو جانو سردار چې د چا ضمانت واخلي چې د جنت د ضمانت زاخلم نو یقیني طور پر بداغه کې بیا څه شک او شبهه شته چې کوم انسان به دغه بیا شک او شبهه کې نو یقیني طور پر هغه انسان مؤمن نه دی. ځکه چې زمونږ اساس دا ایمان دی، زمونږ اساس دا عقیده ده چې زمکه چې کوم دی هغه اسمان ته رسیدي شي، اسمان زمکه ته راتلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو فرمان چې کوم دی هغه دروغ نشي کېدی. الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت د هر قسم له ګناهونو زمونږ اساس حفاظت وکړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.